او د عربو د حکمرانان چې ټرمپ پرون مشرق وسطا ته کومه دوره کړې ده کنه منځني ختیځ ته او دی عربو د کم بزدلی مظاهره کړې ده د کم بغیرتی کړې ده قانون په الفاظو کې غن بیانې او قطر او امارات ته د ټرمپ دورې ډیر د مسلمانانو جذبات را پارولې دي او د ډیرو مسلمانانو توجه یې ځان ته اړولې او قسم قسم ته پر دې باندې خواشیني څرګنده کړې. راځي له تاسو سره ویډیو پر سکرین باندې شریکه کوم تر هر څه مخه دا را سره وګورئ. او د عربو د حکمرانان چې ټرمپ پرون مشرق وسطا ته کومه دوره کړې ده کنه منځني ختیځ ته او دی عربو د کم بزدلی مظاهره کړې ده د کم بغیرتی کړې ده قانون په الفاظو کې غن بیانې محمد بن سلمان چې د دجال له سعودي عرب په دې حکومت باندې مسلط دی هغه د سعودي عرب په تاریخ کې دا اولنې ځل دی چې یو کافر حکمران سره مسلمان خزل لاس میراو کړي او ټرمپ ول په بل لاس انداسې پاسه کیږي لاس ول وخوځي خو خوشاله سره غټه بغیرتی شته نشته او بیا معاهده سره څومره کړی ده معاهده سره وکړه تجارتي معاهده چې هغه 600 بلین ډالر 600 بلین ډالر دا منګ حسابول هم نشو یعنی امریکا خو لګیا د ټولو دنیا کې مسلمانانو باندې جنگونه مسلط کړي دي غزه کې مسلمانان د گازر او د مولو په شان کټکیږي دا د جیب سه چان لاس دی د امریکای لاس دی بالکل یک شک د امریکای ډاند د اسرائیل سره نه وي والله کې یو مې جنگ هم د حماس والا سره کړی وي خو امریکا په شاته ولاړه چې څه اسلحې دي څه بمونه دي څه جازونه دي څه توپونه دا ولغون دا ور کوي امریکا په ولاړه سم نیازول زوی د اسرائیل نو الته په مسلمانانو باندې بمونه ورول د مسلمانانو نسل کشي روانه ده پرونم د تقریبا 80 کسان شهیدان شوي دي نن چې کوم بارش وي پای کوم تعداد د 62 نو وړي د شهیدانو تاسو اندازه ولګوي کنه دا انسانیت ته دا مغرب دنیا ته د انسانیت درس ورکوي کنه او په پاکستان کې ملازمي ګرځي وای دا چې دین وای دا د انسانیت د حقوق د علم بردار دی نو څوک د خزو د حقوق لپاره تنظیمونه چلای او څوک د انسانیت الکه تاسو د انسانیت د نه په غزا کې هیر دی ولې د انسانان نه دی بل څه شي دي د غزي مسلمانانو د حماس مجاهدینو دنیا ته د انسانیت درس ورکړی دی چې انسانیت څه ته وایي او التا رال او دی ظالمانو سره د 600 ملین او به وی چې ول کې د 1 بلین ته ورسی د پیسو ډالرو باران په ټرمپ باندې وک چې نور تحفه تحایب به ول څومره ورکړي او د بغیرتی عالم دا چې خپل خزي او په قطارونو کې ودرول ولاسونه سره ملاو کړ وختانه ورته او به قطر ته لاړې دا قطر چې موږ ډېر زیات صفاتونه کوو هغه بیا سم کارنامه د قطر بادشاہ له یو جهاز تیار کړی وای دا غي 400 ملین ډالر د کسه د یو جهاز قیمت ټرمپ د چی ضرورت لري ستایو کی او د جازونو معاهده سره وکړه چې دا وی دغه په تفسیر کوله چې دا د امریکای په تاریخ ټول غټه معاهده ده نه نو کو سعودي عرب له امریکا جازونو په خرڅي کبمونه په خرڅي ک په قطر باندې خرڅي ک په دوبۍ والا باندې خرڅي نو هغه ته پته د جديد سرونه د جازونو د پاتولون دي جازونه بول پاتوم څنګه نو چې پایلټ په زمانه است نو جاز دی کنه ولي او زه د ارڅ مې د جازونو نم ډکړو یټمبه مې مولا ور کړې خو لاس د وشتل طریقه نه وشتل چې د بټن باندې ګوته کی د لاس ته چې هغه د جاز پاسي او هغه په دې د وبني بمباریو کې په اسرائیل او په يهوديانو د لاس او ککرای نشته دي چې هغه کم دي هغه غریبانانه په وینو باندې ولم بول یمن مسلمانان هغه په وینو باندې ولم بول فلسطین او د غزه مسلمانان څوک غږ نشي کولای او دا نور د ټیپور او د گازرو د مولو لیوان او د غوخو لیوان هغه غزر دې ته فریدا و چې بس خزو له زور ور کړی دی او خوراکونو له زور ور کړی دی او بلډینګانو له زور ور کړی چې څوک بغټ بلډینګ جوړای د امریکای په غلامۍ کې سیلی دی یو بل سره نو د خطر بادشاہ سره خطرناک معاهده وکړي امریکای ته پته ده چې دې له جاز ورکوم دا جاز مولا سه پاتسو کدی له بم ورکوم دې بم د بټن هم زما په اختیار کې ده هر څه بل دي سره خطرناک فوجي اډا چې دا ټول مشرق استاد اغه نه ټارګټ کیږي هغه فوجي اډا په قطر کې ده د امریکای پرونم ټرمپ ورغلو زیاته د امریکایانو په وکسته او چې دوبۍ تلاړه نو چې دوبۍ ولا د کوم به غیرتي مظاهره وکړه کنه هغه د ابوظبي هغه شیخ نه دی خزي او د درولي دی وګړی وته
سرتور سر ورته ښځې ګډوي هغه غورته کتلي هم نه مسلمانان به مړه داسې حد دا وخت هم الله به موږ باندې ولیده چې مسلمان به دومره بې غیرته کېږي نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ارشاد دی چې الله پیغمبر وفرمایل چې یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلة الى قصعتها داسې وخت را روان دی که نه چې په تاسې باندې به دا نور قومونه داسې حمله اور شي داسې به د باندې راټول شي لکه وږي چې دسترخوان ته راټولېږي وږي به دسترخوان باندې ورپرېږدي که نه پرې راټول شي دقه شانته به دا خلک په تاسې باندې راټول شي حمله اور به شي د هر طرف نه نو یو کس ورته وایي د الله پیغمبره ومن قلة نحن یومئذ موږ به دا به ولې به موږ باندې حمله کوي ولې موږ به لږ یو خلک به ډېر نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ول نه تاسې به لږ نه یې تاسې به دومره ډېر یئ بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل تاسې په دغه وخت کې ډېر زیات یئ تعداد به هم ډېر زیات وي خو مثال به هم د دریاب د زګونو وي د دریاب د زګونو مثال به وي هسې به ډېر یئ خو څه به کولی نه شئ او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خلق به ځکه حمله ورکیږي چې لینزعن الله من العدو لینزعن الله من قلوب عدوکم من صدورهم المهابه الله رب العالمین با د دشمن د سینې او د دشمن د زړه نه ستاسو یره وباسي وتله دې بالکل نبی صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه چې د کافرانو په زړونو باندې کوم یره کې نه ولې وا کوم یره په زړونو کې پرتا وا چې الله پیغمبر و فرمایل دشمن زمانه د یوې میشته د مزل په فاصله باندې یریږي دومره یره رعب الله مال را کړی او د قشان د پیغمبر علیه السلام صحابه دغه شان د مسلمانانو د رستنی حکومتونو وګوره د بنو عباس د ورګورا د بنو امیه د ورګورا د ترکیانو چې دا کم خلافت او سلطنت د دې د ورګورا دنیا به د یو مسلمان بادشاہ به اعلان وکړ دنیا به خوځي دنیا داسې خلکو داسې د دشمنانو يرولي نبی صلی الله علیه وسلم چې د خلک د باندې حمله ورکی کنه نو دا به زګي چې الله بس تاسو دشمن د زړه نستاسو یره درې کړي چې کوم یره پستاسه پرته د کوم پرشر پروت دی دشمن بدن یریږي نه او د چا نه ویری دا ټول ګډو بيزي دي د ګډو بيزونو سو کیږي په دې کو د کار سره نشته دی نو ټرم راغې او په جزیره العرب کې وګرځید په مشرقي وسطا کې وګرځید او خپل بته راټول کړو لاړې واپس اوس به دغه پیسې شي د ډالري دینه بمونه جوړیږي او د فلسطین په مسلمانانو د یمن په مسلمانانو باندې وریږي اوس مونږ لید انډیا چې پاکستان باندې حمله وکړه شاته په چالاسو د امریکای شاته په چالاسو د اسرائیل شاته په چالاسو د فرانس شاته په روس لاسو او موږ بیا امریکا خملته بس دا خدي وي امریکا موږ لڅ کړی تاسو غلامی قسم نه چې انسان حیران شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله به د دشمن د زړه نستاسو یې ایستلی ځکه په تاسو باندې حمله اوري او بل دا چې تاسو ته وهن بیماری لګیدلی وهن صحابه د الله پیغمبر وهن څه شه دی ول حب الدنيا وکراهیت الموت د دنیا محبت او د مرګ یره د دنیا محبت دسی چې وس سعودي عرب لګیا دی او چې د برج خلیفه نه غټ ټاور جوړو ما غټ کوم چې دوبۍ جوړ کړي دغه نه غټ ټاور جوړو یتطاولون فی البنیان د یو بل سره لګیا دي د بلډینګونو په غټولو کې سیالي کوي یو وجزي ورېځ ته ورسوم او بل وجزي ورېځ ته ورسوم یتناطحات الصحاب وای یعنی د دې بلډینګان چې غورېځ په خکرو باندې وای د دې بلډینګان جوړ کړي او هغه ته وای مزه کوي عیاشیانی کوي وګوري بمونه بنه جوړوي یعنی په باندې جوړولو واسه عرب دي خپل عیاشیانو کې مستی زید باندې څوکړو نو خد مسلمانانو ذهنونه او خزول ذهنونه چې مسلمانان بل دومره بے غیرتۍ تمرسي چې رکا دومره ذلیل ولاړ دي دومره سپک ولاړ دي الک په سړی توپ باندې خو کم از کم استقبال وکړه نو هغه سعودي عرب لګا خلک ول سعودي عرب کو څه خزول لاس ملاو کړو نو بس هغه خلک گزاره کړي وا چې قطر تلاړ نو هغه نور به شرمي موکلا چې بیا په امارات تلاړ نو هغه په بیا د حد نه دور تیر وتل هغه زم غرب دي دوستانو د مولانا صاحب مفتی ابراهیم صاحب بیان تاسو د ټرمپ د سعودي دورې په حق باندې د قطر د دوبۍ په حق باندې له تاسو سره شریک کوم تاسو وکړه یقیني حقیقت هم داسې ده مثلا ټرمپ سي کمی اروپای وړي او پر د باندې د سره معاهده کوي دغه بدل باندې اسلحه ور باندې خرڅوي دغه بدل باندې جهازونه ور باندې خرڅوي پوځي طاقت وسایل دا ور کوي
د مفتي صاحب په وینا باندې حقیقت هم داسې ده په ټول عرب کې مثلا داسې تکړه نسته چې هغه د جهاز ښه پایلټ وي یا د هغه د ښه اسلحو جوړولو یو انجینیر وي یا د هغه د ښه هدف ایستلو لپاره یو ښه ټریننګ یافته جوړ سوی افیسر وي. دا په دې نسته په دې ټولو هیوادونو کې. په اسلامي هیوادونو کې وګورئ یوازینی پاکستان داسې مثلا اټومي طاقت هم د پوځي وسایل هم ډیر لري، مثلا میزایل هم ډیر لري، اسلحه هم ډیره لري. نو امریکا کوشش کوي چې دغه نور هیوادونه په خپل کنټرول کې وساتي چې دی مثلا اسلحه جوړه نه کړي، ورته وایي پابندي در باندې لګوم، تاسې هرې اسلحې لري زه در کوم، میزایل ته ضرورت لري راکړه روپۍ ماته زه در باندې خرڅوم، جهاز ته ضرورت لري راکړه روپۍ ماته زه در کوم، چې هر رقم اسلحې ته تو ضرورت لري روپۍ ماته راکوه زه به در کوم، خو خیال کوه چې ته یې جوړ نه کړې، په دې جوړېدو سره سبا ته ما په مقابله کې درېږي. خو که چیرې زه تاته در کوم له تاسو سره نه وي چې سبا ته ما په مقابله کې نسې درېدلی، سبا د هغه هیواد په مقابله کې که ته درېږې تا ته به اسلحه څوک درکوي چې هغه له فلسطین سره جګړه کوي لکه اسرائیل. نو چې ته د اسرائیل په مقابله کې درېږې له تا ته خو ما کم اسلحه درکړې ده هغه به تا سره ختم شي دوباره، خو نو ته د ما خلاف ورزي کوي چې د اسرائیل تر شا زه ولاړم او ته د هغه په مقابله کې درېږې، اسلحه به تاسو ته څوک درکوي؟ نو که خپله ته جوړه کړې ته په مقابله کې درېدلی سې، لهذا پر تا پابندي لګوم دا مه جوړوه. نو کوشش کوي ټرمپ چې داسې کارونه وکړي او دی بار بار کوشش کوي چې د افغانستان په ټولې نړۍ کې دی اوس فلحاله چې خطر ډېر خوري له افغانستان څخه یې خوري، ځکه چې افغانان معلوم دي چې هغه داسې خلک دي. مثلا د یو عالم بیان مې تېره ورځ اورېدی، افغاني عالم و چې هغه په الله قسم درته خورم تاسې خالي دا هیوادونه دې موږ ته لار راکړي چې تر فلسطین موږ ځان ورسو، بیا د اسرائیل ته موږ ګورو چې دا میاشتې په میاشت کې مثلا چې د یوې میاشتې لپاره دی د جګړې لپاره بیا ټینګېدلی شي که نشي ټینګېدلی، دې کې شک نشته نشي ټینګېدلی. یوازې اسرائیل د تر شا امریکا ولاړه، خو په افغانستان کې امریکا 48 یا 52 هیوادونو ټولو ماته یې وخوړی، شکست یې وخوړی، نو یوازې اسرائیل به چیسي سي. نو ځکه ټرمپ بار بار کوشش کوي چې زه د باګرام هوایي اډه هیچا ته تېره ورځ بیا هم تاسو بیان لیدلی وي چې هغه زما د هیچا ته هم نه ورکوم، لکه د پلار چې ده ته په میراث کې پاته سوي. نو خو د افغانانو هغه به مذمت به تاسو لیدلی وي چې تراسه ټرمپ ته طالبانو ویلي اوس تراسه څنګه ته باګرام هوایي اډه ستا ده زور دلته معلوم سو 20 کاله د زور ووایي تا نه که لاندې اوس له هغه جغورې ویې چې د ټرمپ چې د باګرام هوایي اډه زه بیرته نسم چاته یا نه ورکوم لکه تاسو ته په میراث کې پاته سوي. ول دته معلومه چې هغه اډه ماته راکړي لکه مثلا په قطر کې چې د اډه ده یا مثلا له هغه ځای څخه مثلا چې دته ورکړي باګرام دی به افغانستان هم کنټرولوي، ایران به هم کنټرولوي، پاکستان خو د په لاس کې، روس به هم کنټرولوي، چین به هم کنټرولوي. دا د یو خوبونه دي. بار بار یې طالبانو ته ویلي چې تاسو څه غواړئ پر هغه لاره سره ځم خدای یوه اډه راکړي، خو هغه پر وچ ضد باندې ورته ولاړ چې داسې هېڅکله نشي کېدلی. سبا به زما هېواد زما ولس هم داسې ستا غلام وي لکه اوس چې سعودي عرب مثلا د عربو مملکتونه ستاسو په لمن کې ستاسو په پښو کې پراته دي. زه هېڅکله داسې نه غواړم چې سبا زما افغانان ستاسو په پښو کې پراته. زه کوشش کوم که څه هم تکلیف وي محنت یې کوم په وخت سره به زه خپل ځان خپل خود بسیا جوړ کړم چې سبا ستا مقابله کوی سم نورو هېوادونو ته خو بیخي کولی شم.